أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى ده الله سبحانه وتعالى إذا سر مش تاسي در داخل زايبري سبق ويلو يعملون در داخل زايبري مش تاسي ويلو زبي برت ده سر تقدر وايما سلور لك سبق بدار كما مگر تاسو کوشش وکړئ چې په ګروپ کې تیر کړئ ان شاء الله تعالی که زه وم که کریمه جان خور و بس موږ غلطي در نیسو ان شاء الله تعالی یوه لیکه به تیر کړئ یوه لیکه به نن تیر کړئ یوه لیکه به سبا تیر کړئ په دغه رقم باندې چې دغه موږ دغه ټوله پیج ختمو ان شاء الله تعالی راځو دغه ځای ته دا موږ تاسې ویلی دي قاف درون د درنو تورو څخه دي پر قاف باندې زبر دی پسې الف دی دغه الف مده الف دی نو دلته مد اصلي د الف دی نو څنګه وایي قا دوه حرکتې کشو قاف کشو په دغه الف باندې دوه حرکته چې دې مد اصلي د الف وایي قال لام په یو حرکت وایي قال قا قاف دروندي په ستوني ته یې راولي خوله په راټوله کړي د کوچني کاف په رقم یې مه وایاست قال قا باندې زور دی الف مده دلته پر موږ تاسې وویله چې مد اصلي هغه وخت جوړېږي چې پر یو توري زور یې او په پسې الف په پسې دغه خالي الف چې د زور یو تر مخه راسي نو دې ته الف مده ویل کېږي دلته مد اصلي د الف موږ جوړوو خا دوه حرکته کشو خا هم دروند توری دي قا تا ب تا دروند توری دي با باریک توری دي خاطب خاطب طاب طاب تا درنه با باریکه خاطب عین باندې زور دی الف مده دی دلته بیا مد اصلي د الف دی دا جز تاسې په یاد وي که هر وخت پر یو توري زور وروسته الف په پسې و دغه توري دوه حرکته کشیږي چې دې ته مد اصلي د الف وایي عاقب عاقب عین به کش کې دوه حرکته په عی نه وایو عاقب قاف باندې زور دی الف مده دی بیا مد اصلي د الف دی پر قاف باندې زور الف مده لام باندې پیښ دی واو مده دی تاسو وګورئ دلته دوه مد اصلي موږ لرو مد اصلي د الف لرو مد اصلي د واو لرو پر قاف باندې زور دی الف مده دی او دلته لام باندې پیښ دی واو مده دی موږ تاسو ویل چې موږ درې مد اصلي لرو زه به دلته درته نشته کوم تاسو په یاد دی که هر وخت پر یو توري باندې زور او وروسته الف په پسې و نو دغه توري چې زور دی باندې دا کشیږي دوه حرکته و دې ته په دغه الف یې کشوي نو دې ته مد اصلي د الف ویل کېږي ستاسو چېرته فهمي دا یو مات شو لکه موږ تاسې دلته ووایه په دغه ځای کې مو وایه دلته مو وایه د قاف دوه حرکته کش کړي دا مد اصلي د الف دوهم مد اصلي که چیرې پر یو توري باندې پیښ و او وروسته واو په پسې و هغه ورغندی درلودی دغه دوه سره تړلي دي نو دلته مد اصلي دلته یې درته کاږم مد اصلي د څه شي دی د واو موږ تاسې واو بولو هغه هم صحیح دي که تاسې بولئ د واو دی مد اصلي د واو دی دلته که چیرې پر یو توري باندې پیښ و لکه دلته پر لام باندې پیښ دی واو ورغندی لري دغه لام به راکشوي دوه حرکته لو به نه وست لو قالو دوه حرکته مو قاف کش کړي دوه حرکته مو لام کش کړي پر قاف باندې مد اصلي د الف دی پر لام باندې دلته په دغه ځای کې مد اصلي د واو دی راځو دا بل توري ته سین باندې زور دی الف مده دی مد اصلي د الف دی دوه حرکتې کشو سا پر ها باندې پیښ دی واو مده دی حرکه شو دوه حرکته هو سا هو نن په یو زبر وایو نه سا هو نه سا هو نه پر دغه ځای باندې پر قاف باندې پیښ دی دلته موږ تاسې بیا دوه مده درلوده ستاسې یې ورته پام مد اصلي د الف او مد اصلي د واو سین مو هم دوه حرکته کش کړي یا مو ولاړ کړي دا زموږ خلکو ټول ولاړ سا
حرکه شو هو نون په یو حرکت وایي نه. دومه ده یو مد اصلي د الف دی او بل مد اصلي د واو دی. شرط یې څه شی دی؟ ستاسې په یاد دی که پر توري باندې زور و الف په پسې و دغه یې شرط دی. در هغه وخته الف مد نه جوړیږي چې در مخه یې زور نه وي. در هغه وخته مد نه جوړیږي د واو دا چې در مخه یې پیش نه وي. دا دواړه سره تړلي دي. زور و الف سره تړلي دي او پیش او واو د ورغندې سره تړلي دي یا ساکن واو سره تړلي دي. سا او نه نون به نه کشوي، نه به نه وایست. سا او نه. قاف باندې پیش دی واو مده دی قو. لام باندې پیش دی واو مده دی لو. قو لو. که ستاسو ورته پام دی دلته بیا دوه مده موږ تاسې لرو. یو مد د واو دی او بل مد اصلي د واو دی، دا بل هم مد اصلي د واو دی. ولې دواړه مد اصلي د واو بولو؟ په دې خاطر باندې چې پر در مخه پیش دی واو ساکن دی یا واو ورغندې لري. پر لام باندې پیش دی واو ساکن دی. دغه الف چې تاسې وینئ دا د واو وروسته دا په نوشته راځي، په ویلو نه ویل کېږي. دا چې انشاءالله تعالی موږ تاسو مخ ته نور لاړ شو بیا زه دا تاسې ته تشریح کوم. اوس تاسې نه پوهېږئ سید انشاءالله. قولو قولو څنګه یې سره وایي؟ قولو قولو. دا دواړه یو ځای سره وایي قولو قولو. پر قاف باندې خوله راټوله کوي. میم باندې پیش دی صاد ساکن دی. په صاد همس دا نوی لغات دی ستاسې لپاره د همس دی. همس دا معنا لري چې اکثره توري داسې دي چې د دوی د اوازو سره په خوله کې هوا جاري وي. اوس نو تاسې راسئ دا میم په پیش د صاد سره یو ځای کړئ. پر خپله خوله پام وکړئ. د خولې څخه مو د سا جریان وي. موس موس. صاد باندې خوله راټولوو دروند توری دی. موس. لام په زیر وایي لی. دا لام به کشیږي نه لی. ها باندې پیش دی واو مده دی. دا دوه حرکته راکشو. حو نه نون به نه کشو. نه وایو نه. مصلحون مصلحون. مص صادرن او د هوا د اواز سره هوا جریان دی. مصلحون. یا باندې زور دی شین ساکن دی یا شین ورغندی لري. یا چې موږ تاسې د شین سره یې ځای کړو د شین د اواز سره هم او هوا جریان لري. یش یش یش. عین باندې پیش دی را باندې پیش دی واو مده دی. ګوره عین باندې پیش دی کشیږي نه. ولې نه کشیږي؟ په دې خاطر چې مد نه دی. او را باندې پیش دی واو مده په پسې دی. واو د ورغندې والا په پسې دی. نو دلته دا را کشیږي. عین نه کشیږي را کشیږي. نون په یوه زور وایو یشعرون یشعرون. یا باندې زور دی عین د یا سره یو ځای کې یا و عین سره یو ځای کوو جټکه به نو کوو. جټکه لکه د سګلۍ داسې اواز چې موږ یا داسې نه وایو. عین به اواز به په ستوني کې ختم کړي. یعملون یعملون. یا په زور د عین سره یو ځای کوو یا. میم په زور وایو مه. لام باندې پیش دی واو مده دی. دا راکش کې دوه حرکته دا مدې اصلي د واو دی. نون په یوه حرکت وایي نه. یعملون یعملون. که تاسو ورته ګورئ په دا ټوله توري کې یوازې لام کشیږي. شیشه کشوي دغه د واو کشوي. نو دلته مدې اصلي د واو دی. یعملون. ح په زور وایو ح. دا ح د ستوني ح ده چې ما تاسو ته ویله چې د زنې لاندې دلته په دغه ځای کې په غاړې ته چې لاس وړئ دلته د ح مخرج دی. ح فی. دا به په پی نه وایست. دا پی نه ده د پښتو پی نه ده. د خپل دوه غاښه به د لاندې شونډې په لنده حصه کې کېږدئ هوا پسې را پورې وي. دلته موږ تاسې که تاسو وګورئ موږ تاسې در اوسه پورې
مد اصلي د الف ویلو، مد اصلي د واو ویلو، مګر دلته مد اصلي د یا پر فا باندې زیر دی او په پسې ساکنه یا په پسې د یا ورغندۍ والا یا په پسې ده. نو دلته مد اصلي د یا جوړیږي. دغه فا چې ده دا به موږ دوه حرکته راکشو. ح فی ظن ظا سر باندې ادا کوو او درون توری دي په زې نه وایو، حفیظن نه وایو، حفیظن ظن. خپل دوه غاښه د ژبې پر سر باندې کښېږدي او خوله سره راټوله کړئ، د ژبې اخره مو نرم تالو ته پورته کړئ. حفیظن حفیظن. دا به همزه درته وکاږم چې دلته که هر وخت پر یو توري باندې زیر او وروسته یا په دغه شکل او یا په دغه د خانې په شکل دا دواړه یاوې دي نه، که دا په پسې وه او ورغنده یې درلودی نو دلته مد اصلي د یا جوړیږي. دلته بېلابېل زه درته وکاږم مد اصلي د څه شي د یا، د یا مد اصلي د یا جوړیږي. نو دلته موږ تاسې دغه فا دوه حرکته راکشوو، مد اصلي یې جوړوو. حفیظن حفیظن. دلته بیا مد اصلي د یا دی. که تاسو ګورئ په پا باندې زیر دی او یا مده ده. دغه لام دی، دغه په توري پورې چې وموښتئ په شروع کې دا د الف یا د حمزه ګمان به نه پر کوئ. دغه لام لام په زوره وایي له پا باندې زیر دی یا مده ده، دلته مد اصلي د یا دی. لطیفن فن به نه وایاست، پې نه ده، فن لطیفن لطیفن لطیفن. را درنه ویل کېږي، ستاسې پام وي را زور لري. را ها باندې زیر دی یا مده ده، دلته بیا مد اصلي د یا دی. رحیمن میم دو پیش من، نون مخرج به په اخر کې ټینګ کړئ. رحیمن رحیمن رحیمن. قاف باندې زیر دی یا مده، بیا مد اصلي د یا دی. قیل قیل قاف پستوني کې ادا کړئ. قیل قیل قاف راکش کړئ دوه حرکته. قیل لام نه کشېږي، لا به نه بس له یو زبر. حمزه باندې پېښ دی او لاندې راوګرځوئ، یو پېښ دی او. ها باندې زیر دی یا مده ده، ها کشېږي دوه حرکته. احیط احیط. سین باندې زیر دی یا مده ده، مد اصلي د یا جوړ کړئ. سیق سیق. قاف درون توری دی، کشوي بیا نه، په یوه زور بیا ادا کړئ. سیق. درې لیکې سبق دی انشاءالله تعالی. په درې لیکو کې موږ در دغه ځای ویلی دی، دا نور به تاسې پسې پوره کړئ انشاءالله تعالی. په ګروپ کې بیا تېر کړئ. یو وارې بیا زه درته وایم انشاءالله. طاله طاله قاف مکش کړئ دوه حرکته، مد اصلي د الف دی. خاطبه خاطبه عاقبه. عین کشو نه وایي، په همزه نه وایي. عاقبه عاقبه. قالوا قالوا. ساهون ساهون. مد اصلي د الف دی، پر سین باندې کشیږي دوه حرکته سین او ها دوه حرکته را کشیږي، مد اصلي د واو دی. ساهون نون به نه کشوي. قولوا قولوا دواړه مد اصلي د واو دي، دواړه دوه حرکته کش کړئ. قولوا مصلحون مص صاد درون دي، خوله سره راټوله کړئ. مصلحون يشعرون يشعرون يعملون يع عين همزه نه یا نه دي.
يعملون حفيظ حفيظ لطيف لطيف طاد تيبا نويس لطيف النبي لطيف رحيم هذا أصلي دا ياشروسو دا دغه ځای څخه د اوس پرې مشتاسي دلته مد اصلي د الف وای دلته مد اصلي د الف وای مد اصلي د الف مد اصلي د الف مد اصلي د واو مد اصلي د الف مد اصلي د واو او په دغه توري کې دواړه مد اصلي د واو دي قاف مو هم دوه حرکت راکش کی لام مو هم دوه حرکت راکش کی دلته مد اصلي د واو دلته مد اصلي د واو دي دلته مد اصلي واو دي دلته په دغه ځای کې مد اصلي د یا دي تر دغه ځای پورې دا ټوله لیکه مد اصلي د یا ده پر توري باندې زیر دي در مخه ورسته یا مده په پسې ده یعنې یا ورغتۍ کې لري دغه یا ته یا مده وایي بیا یې وایو لطیف رحیم قیل أحيط سيق الحمد لله الله سبحانه وتعالى قال خاطب عاقب قالوا ساقون قولوا مصلحون يشعرون يعملون حفيظ لطيف رحيم قيل أحيط سيق الحمد لله دا څلور لیکي به ان شاء الله تعالی په درسونو کې هفته کې وایو په ګروپ کې هم په دوشنبه سره تکرار کوو په اذن د الله سبحانه وتعالی او په دغه کې یو ډیر مهم توري دی په داس مشتاس په سبق دا به زه تاسو ته ژړ نه ژړ خو خپله دا کاغذ دی داسې زرغون بې درته هایلایټ کړم په دغه یو توري که تاسې زده کړئ درېیمه به مو زده کېږي ځکه دا زه تاسو ته پرېږدم تاسې به ماته په ګروپ کې وایاست چې دغه توري ما تاسو ته هایلایټ کړي په دې کې کم مد شته دا ستاسې کورنی کار شو انشاءالله تعالی تاسې به ښه پام پر وکړئ زه تاسو ته وایم چې په دې کې مد اصلي د الف هم شته مد اصلي د یا هم شته او مد اصلي د واو هم شته دغه یو توري چې تاسې زده کړئ ټوله مدونه درې سره مد اصلي ستاسې زده کېږي تاسې بیا ماته تشریح کړئ دا توري چې په دې کې کم یو مد اصلي د الف دی کم یو مد اصلي د یا دی او کم یو مد اصلي د واو دی او ولې مد دی ولې دا توري د مد دی چې ما تاسې د ښول دي په دغه ځای کې تاسې بیا ماته تشریح کړئ ان شاء الله تعالی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته